د هر سړي په ژبه به زما او ستا قصه وه، د هر سړي په ژبه به زما او ستا قصه وه، خدای خبر چې څنګه ترېنه دا قصه سړه شوه. هغه د چا به نوم چې وه هغه یې کله خوښ و، هغه د چا به نوم چې وه هغه یې کله خوښ و، خو وګوره قسمت ته چې بیا هم ورته واده شوه. او زه چېرته هغه چېرته د ځمکې اسمان نه کېږي، زه چېرته هغه چېرته د ځمکې اسمان نه کېږي، خو ژوند هم د هغې نه غیر لمحه لمحه اجل دی. او زما په تمه اوسي چې زما دپاره ژوند کړي، زما په تمه اوسي چې زما دپاره ژوند کړي، همزولو ته یې ویلې ارماني هسې پاگل دی. بسم الله الرحمن الرحیم. مینوالو کتونکو السلام علیکم. زه انضمام د پوټوار پایان اوسېدونکی یم. د نورو پروګرامونو په شان د پښتو ادب په دغه زموږ نن د ملازو سیمې ته راغلي یو، د یوې نوي شاعر یعنې د تعارف محتاجه نه دی، ډېر ښه لیک کوي د پښتو ادب کې، د ښه کلامونه بلکل لیکلي دي، یو کتاب هم لیکلی دی، بل به هم انشاءالله ډېر زر راشي. نو بلکل د هغې نه به د مینوالو دپاره ښه کلامونه ریکارډ کوو. نو بلکل عبدالله ارماني صاحب پروګرام کې درته هرکلی وایو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مننه جي، تاسو په دومره مصروف ژوند کې وخت راوښکو، موږ له چې کوم دی وخت راکړو. ستاسو زه ډېره مننه کوم چې تاسو موږ له رالي او دومره موږ له وخت راکړو، او الله ستاسو عزت وکړه چې موږ له عزت راکړو. او زما نوم عبدالله ارماني، زه ملازو چوک اوسېدونکی یم. او 2013 نه مې شاعري شروع کړه، تر اوسه پورې لا روانه ده. دې نه علاوه چې کوم دی پروګرامونو سره هم تعلق ساتو، غونډو له هم ځو راځو، او تاسو موږ له دومره رالي، ستاسو له هم الله عزت درکړي. ډېره مننه. ستاسو هم د ډېر لنډ تنګ سخت وخت کې موږ له ټایم راکړو، شاعرانو هم ډېر مصروفیات دي، نو ډېره مننه کوو چې موږ دپاره مینوالو دپاره هم ټایم راکړو. نو بلکل تاسو څنګه په خپله زندګۍ باندې رڼا واچوله. کلام نه پس به نورې هم په دې خبرې کوو، خو مینوالو ته به غزلې خو ستاسو ډېرې دي، ښه لیک هم کړی پښتو ادب کې، خو بیا هم د زړه غزل به مینوالو سره شریکه کوئ. نو بلکل ارشاد. ولې نه جي، د غزل نه مخکې ورته یو دوه شعره ووایو چې ارشاد. ای زړه راځه دلته اخلاص او مینه څوک پیژني، ای زړه راځه، ای زړه راځه دلته اخلاص او مینه څوک پیژني، څوک چې ړانده وي نو حاجت یې عینې ته نه وي. او موږ داسې مړي هم لیدلي په دې خپله خوره، موږ داسې مړي هم لیدلي په دې خپله خوره، چې کفن ته حاجت نه وي جنازې ته نه وي. د غزل مطلب چې د مور په سر چې مې شلېدلې لوپټه پرته وه، د مور په سر چې مې شلېدلې لوپټه پرته وه، دې کې زما د ستړي ژوند ټوله قیصه پرته وه. او ما به د خپلو حسرتونو ساه په خپله ویسته، ما به د خپلو حسرتونو ساه په خپله ویسته، زما قسمت زما په ژوند داسې لمحه پرته وه. او زما جنون زما غزل کمال ته ورسولو، زما جنون زما غزل کمال ته ورسولو، ستا د ښایست کیسه جانانه څه سړه پرته وه. او څوک چې قسمت کې زما نه و ته قسمت ته ګوره، څوک چې قسمت کې زما نه و ته قسمت ته ګوره، د وړوکوالي نه مې زړه کې همغه پرته وه. مننه جي. او ښایست مې خوښ و وړوکوالي نه دا ځکه خو به، ښایست مې خوښ و وړوکوالي نه دا ځکه خو به، زما په جیب کې تل ګومنځ او آینه پرته وه. او د مقطع شعر دی چې هغې خپل قسم مات نه کړلو را نغلله، هغې خپل کړی قسم مات نه کړلو را نغلله، عبدالله هر څو ورته ستا که جنازه پرته وه. ډېر الله ډېر ښه. یقینا مینوالو کتونکو ډېر ښه کلام یې وویلو، ستاسو به هم خوښ شوي، او نور کلامونه به ترې هم اورو، خوند به ترې اخلو، زده کړه به ترې کوو. نو بلکل عبدالله ارماني صاحب بل غزل به هم را سره شریکوئ. جي د بل غزل مطلب چې د ورځې ورته نظم زه یریږم هدیره کې، د ورځې ورته نظم زه یریږم هدیره کې، دا خلک پکې اوده څنګ شي په توره نیمه شپه کې. او په حسن غرور مه کوه چې ته یې چا جوړ کړی، په حسن غرور مه کوه چې ته یې چا جوړ کړی، خبرې هغه چرته دی هغه زما سینه کې. او د ښار وږی دې نه ومه خو ښار ته ځکه راغلم، وږی دې نه ومه خو ښار ته ځکه راغلم، چې کلي کې مې ژوند د خوار دا جشي په مزه کې.
او خبرې ما په دې اختر کې ولې جړا وکړه خبرې ما په دې اختر کې ولې جړا وکړه ما لیدې څو پیوند و د مور په لوپټه کې مننه جي خبرې ما په دې اختر کې ولې جړا وکړه ما لیدې څو پیوند و د مور په لوپټه کې او پتا کې به جانانه یو قاتل زما د ژوند وي پتا کې به جانانه یو قاتل زما د ژوند وي ته ځان ته کله وګوره په غور آینه کې مننه جي او مکتي شعر دی چې زما او عبدالله ژوند ویلی زما او عبدالله ژوند وی هیڅ کله نه تیریږي زما او عبدالله ژوند وی هیڅ کله نه تیریږي زه ژوند کوم محل کې هغه ژوند کوي خیمه کې الله ډېر ښه ډېر زبردست ډېر اعلی ډېره مزه وکړه یقینا ډېر ښه سبق پکې پروت و ډېر د سبق نه ډک موضوع دي دغه که نو بلکل مینوالو کتونکو به نور هم په دې تمه چې نور به ترې هم څه اورو نو بلکل اورو به ترې څه نظم در سره وي نو بلکل نظم به هم را سره شریکوئ په دې باره کې چې کوم دی یو نظم را سره شته دی نظمونه مې ډېر لیکلي خو چې ما ته کم لکه اوس رور مې هم یو مسافر رور ته به هغه ډالۍ کړم د مسافرو خاص کر ټولو مسافرو ته ډالۍ دی ارشاد خو زما چې کوم دی خپل رور هم مسافر دی نو دا د هغه دپاره ډالۍ دی چې نظم دی عنوان یې دی د مسافر اختر ډېر ښه اختر راغلی په راتلو د زه خبر نه شومه اختره راغلی په راتلو د زه خبر نه شومه لا در په در یمه دمه په خپل بستر نه شومه اختره ستا هر یو احسان په سر او سترګو منم اختره ستا هر یو احسان په سر او سترګو منم چې ستا له مخه په بشر مسکا خوره شوه ستا په راتلو سره غمونه مو ماضي کې پرېښود زړونو کې مینه او په شونډو مو خندا خوره شوه ستا په راتلو سره له هغه څه په لاسو راغلل چې مو د خیال او تصور په دایره کې نه وو خو زه یو خوار او یو غریب درنه ورک پاتې شوم چې لا ورک د خېټې غم کې یم د خپل وطنه په داسې حال کې زه څنګه تا ته هرکلی ووایم چې زه بې کوره مسافر یم په پردي وطن کې قسمته ولې د زما وجود دمه نه کړلو زما ارمان زما جذبې دې ولې ونسکونډې ما ته دې ولې خوشحالۍ زما خپل حق را نه کړو خیر که غربت لمحې مې ژوند په منډه کړی دی خو بیا هم انسان یم په زړګي کې څه جذبې لرمه بیا هم انسان یم په زړګي کې زه جذبې لرمه لا مې په زړه کې خوندي کړي څو وعدې لرمه ابۍ دا داسه مې واده وه چې درځم به کور ته مسافري نیمګړی ژوند دی نورې نه کومه خو د نیستۍ له وجې پاتې شوم پردي وطن کې ټولې وعدې له مجبورۍ نه مې دروغ وختې خو د نیستۍ له وجې پاتې شوم پردي وطن کې ټولې وعدې له مجبورۍ نه مې دروغ وختې هسې نه چرته ارمانونو ته بې کوره شمه اختره نور زما د صبر دیوال مه نړوه هیر شوی وخت هیر شوی کلی راته مه یادوه خواږه یاران او خپل خپلوان په زړه مې مه وروه اختره راغلې نه مې پلار او نه مې مور ولیده نه مې په سترګو باندې رور او نه مې خور ولیده نه مې د کلي زوړ رواج او نوی کال ولیدو نه مې د پلار او مور په غاړه نوی شال ولیدو نه د پلار مور نه مې اختر مبارکي ولیده نه د خور رور نه مې اختر مبارکي ولیده نه د اختر مبارکي مې خپل خپلوانو راکړه نه د اختر مبارکي خوږو یارانو راکړه اختره هسې دې بیدار کړم له بېغمه خوبه اختره هسې دې بیدار کړم له بېغمه خوبه هیر شوی وخت هره لمحه دې راته بیا یاده کړه هلته مې مور وایي چې دمه یې په خپل غیږ کې کړمه دلته د مور د غیږې خوب پسې دې زه ړوند کړمه زما له خپې د خپل غربت په بیړو بندې دي اوس د خېټې غم په منډه کړی یې مزګار نه یمه لا خو د پلار هغه زوړ شال مې نوی کړی نه دی لا خو د مور زره ارمان مې هم سر کړی نه دی لا خو د رور په منډه ژوند مې دمه کړی نه دی لا خو د خور د خپو پیزار مې نوی کړی نه دی لا خو یارانو نه سیالو کې وروستو پاتې یمه لا مې د دوی سره په یو لار تګ زده کړی نه دی لا مې د خپلو بدې ردې هېرې شوي نه دي لا خو مې دوی سره په سیالو کې ځان جوړ کړی نه دی چې هر خواهش او هر ارمان کله را سر کړم خپل اختره بیا به دې په سر او سترګو زه قبلوم اوس خو لا نه یم اوزګار شوی چې خپل کور ته لاړ شم هله به کور ته ځم چې سیالو سره سیال شم کله اختره لاړ شه ارماني درته اوزګار لا نه دی پردی مزدور دی ستا قبلولو ته تیار لا نه دی پردی مزدور دی ستا قبلولو ته تیار لا نه دی ډېر اعلی ډېر ښه ډېر زبردست ډېره مننه پروګرام کې هم را سره شریکوالی وکړو شرکت هم وکړو ډېره مننه په تلو تلو کې به مینوالو ته څه پیغام ورکول غواړئ نو بلکل بس زما خو دغه پیغام دی ټولو ته چې
پښتو ژبې سره مینه وکړي، د دې ژبې قدر وکړي، ځکه چې کم قومونه د خپلې ژبې قدر نه دی کړی هغوی همیشه ښکته پاتې شوي دي. کم قومونه چې هم په دنیا کې پیژندلی کېږي هغوی د ژبې په وجه پیژندلی کېږي. نو موږ له پکار چې د پښتون په حیث باندې د خپلې پښتو قدر وکړو او د پښتو د ترقۍ دپاره او د پرمختګ دپاره کوشش وکړو. څومره چې زموږ د لاسه کېږي د دې ترقۍ کوشش وکړو. نورو ژبې څنګه زده کول چې کوم دی پکار دي، دا نه ده چې نن سبا نه دي پکار دي، خو دا نه ده چې پښتو ورته پرېږدي، ځکه چې دا هم بې کمالي ده چې خپله پښتو ورته هېره کړي او نورو ژبو پسې منډې ووهي. نو ستاسو د الله عزت وکړي چې تاسو د پښتو دپاره دومره منډې تړلې وهئ او په دومره لنډ تن وخت کې چې کوم دی تاسو پښتو ژبې خدمت دپاره وخت وباسئ. ستاسو هم الله عزت وکړي او خلکو له هم پکار وي چې پښتو دپاره خدمت وکړي. ډېره مننه، ستاسو هم یو جهان مننه. پروګرام تلو کې به زه تاسو ته خپله پاڼه ښیم، ادبي پاڼه د احتشام خان په نوم یوټیوب چینل دی. نو بلکل تاسو هم نوې مرکې چې بلکل کتی شي. نو پروګرام نه به اجازت غواړو، ما انضمام او ما سره کیمرامین احتشام خان لیور کې اجازت. رضی الله په امان.